بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیس پوځي مرستیال الحاج مولوي عبدالمنان حسن صاحب واخان ته په یو رسمي سفر راغلی. ښاغلي حسن د یاد سفر په ترڅ کې واخان بندر امنیتي پوستو چیک پوینټونو څخه لیدنې ترڅنګ د لوی پامیر ولسونو سره نږدې کتنې وکړې او د ولسونو ستونزې او مشکلات یې نږدې وکتل او واورېدل. ښاغلي حسن د یاد سفر په ترڅ کې د بندر مسؤلینو ته د ولسونو ستونزو ته عاجل رسیدګي او دوی سره د همکارۍ لا زیاتوالي لپاره لازم هدایات ورکړل. مجاهدین قدر راضی هستم صاحب دیگه مجاهدین معرفی سلام آوردن این طرف ما مردم بسیار با ما سم دادن حالی بچه های ما جوانای ما را ذوق دادن به چی